أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. دویمه سپارہ سورہ بقرہ آیات نمبر 238 238 شپاړسم حکم ذکر کئی د مانځه طلاق و مسئلے ذکر کړي. اوس دا ذکر کئی آسینه چې مونځ او عبادت د نه پاتې شي 24 غنټې په دغه کې لګیای نو مونځ د نه پاتې نشي چې دا لوی عبادت ته سستی د کرا نشي. یو دا مونږ خود شان د مسلمان سره دا نه خای چې د مونږ پریدي او د نه کوي. دی باندې ما تقریبا سوزه کې باس کړي دي. یو دا سورہ مدثر په دی آیات ما سلککم فی سقر او دا اولی سپاره په دی آیات باندې الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة. بہرحال منز کې ډېر وخت شوی دی جو اوس په بیا څه لګ ویم. سورہ مدثر کې الله وایي چې جهنميان جهنم ته لاړ شي نو تپوس پته کوي ما سلککم فی سقر سشي داخل کړي تاسو لرا سقر تا. اولنې جواب بدا جهنميان دا کوي قالوا لم نک من المصلین زکا چې منګه مونږ نه کاو منګه مونږ نه وینو زکا مونږ په جهنم کې یو. دویم دا قرآن کریم کې الله سورہ ماعون کې وایي خلق خو مونږونه ډېر کوي خود مونږ حقیقت نه ندي خبر. فویل للمصلین تبایدا داسې مونږ کوونکو د پاره. اوس دا سوق دي چې فویل للمصلین الترغیب والترهیب د منذری کتاب دے 832 صفحہ دا 33 هم الذین یؤخرون الصلاة عن وقتها. دا اغا خلق دی چې منځ د وخت نه رستو کوي خپل وخت باندې مون نه کوي نو الله وایي چې د دې خلکو د پاره تباہی ده. مستدرک د حاکم کی ذکر کړی دی حدیث دے نبی اسلام فرمائے من جمع بین الصلاتین من غیر عذر فقد آتا بابا من ابواب الکبائر. چاچ دو منزونا بید عذرنا یو ذکڑا دد گناونو کبیرو دروازہ کولا اکڑا. اللہ دے معافی کئی چکم زمیداران انو آخو ٹول ماسخوتان کئی پشکالی کم ماسخوتان کئی چې د ورځې یوې کوي نو اوس یوې نشم قضا کولی خو نو ماسخوتان ټول د دې وجې نه حضرت ابوبکر عمر رضی الله عنه به خلکو ته وی سړی چې به یې ولید نه وی صلی الصلاة مونځ کوه مونځ التي افترض الله علیک لوقتها فإن فی تفریطها الهلکه. مونځ په خپل وخت باندې کوه ځکه د وخت نه چې ته واړې نو په دې کې تباهي ده. دا روایت مصنف د عبدالرزاق ذکر کړی دی. امام مسلم رحم الله ذکر کړی دی چې نبی اسلام فرمایي ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاة. بشکا پمند سړی کې هغه سړی چې ځان ته وایي زه مسلمان یم پمنځ د کفر او د شرک پرې ښودل د مانځه دی. مونځ کوي نو د مسلمان حسابېږي مونځ نه کوي نو د مسلمان نه حسابېږي. تبرانی اوسط کی ذکر کړی دی نبی اسلام فرمائے من ترک الصلاة متعمدا
فقد کفر جهارا چا چې په قصبانی منز پریخو دے خزان لا دا دعوت ورکے چی زخکار کافر یما فقد کفر جہارا الترغیب والترہیب دے امام منذری 831 کی وئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت تے ترک الصلاة کفر لا یختلف فی پریخودل دا منز دا کفر دا سڑے رسائی دیکھ اختلاف نشتا ترمیزی ذکر کری دا عبداللہ بن شقیق وقیلی اغوی کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شیئا من الاعمال ترکه کفر غیر الصلاة ویو صحابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی پہ ہیچ حکم کبھی چاہتا نوی چی دا کافر چا بے پریخو ہاں چی من بے پریخو نوی دا مسلمان ندے مسند دا عبدالرزاق ذکر کردے دے چی نبی علیہ السلام فرمائے لیس بین احدکم و بین ان یکفرا الا ان یدع صلاة مکتوبتا نشت دے پمند سڑکے پمند دے کہ چی دے کافر شے ہاں چی دے منس پرس پریدی شعب الایمان ذکر کردے و سنن کبرا دے بحقی علی رضی اللہ عنہ فرمائے من لم یصلی فہو کافرون سوک چی منکینا کافر دے دغشان مصنف دا عبدالرزاق اغوی ترک الصلاة شرکن کلوی کفرن کنز العمال ذکر کرے دے او دا حدیث شیخ الحدیث سے فضائل اعمال کیم ذکر کرے دے عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ فرمائی چھ زما خلیل ما تا دو چیزون وصیتو کو او یو پاغے کے داو چھ گورے منز پا قصب رے ندے فمن ترکا متعمدا فقد خرج من الملہ چاچ پا قصب آنی منز پرے خونو دے دین نوزی دے اسلام نوزی ابن ماجیم دا روایت دا ابو دردار رضی اللہ عنہ ذکر کرے دے مسند احمد دا روایت دا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ ذکر کرے دے چھ نبی الاسلام وی دلسو چیزونو یو صحابی وی ما تا وصیت کے چھ معاذ ابن جبل لے پاغ وصیتونو کے دا دے منز گورے پا قص مپریدا او چاچی منز پا قص پرس پریخو فقط براعت منو ذمت اللہ اللہ وی زمان دا حفاظت ندے بری دے زرد حفاظت نکم شعب الایمان ذکر کردے من فاتتو صلاتن فکانما وطر اہلو ومالو وعیالو چاچی منز پریخو پا ددسی نیز راغے پختانہ و تنیز وی لکہ دد چی پا کورا پا خاندان کی ایچ شے نہیں لکہ ٹول چی ختم شی مسند بزار ذکر کردے دا حدیث و کتاب دے نبی الاسلام فرمائے لا سحم فی الاسلام لمن لا صلاة لہو دا آغا سڑی ہیت ایسا پا اسلام کی نشتا چی آغا دا منز خیال نساتی سنن کبرا دے امام بحقی ذکر کردے لا حظ فی الصلاة لمن ترک الصلاة چاچی منز پریخو نو دا آغا برخا غورا برخا پا اسلام کی نشتی شتے خو سخت برخا دا ابو داود دا روایت ذکر کرے دے ابانہ کمشتا لا ایمان لمن لا صلاة لہ ولا صلاة لمن لا وضوء لہ عمر رضی اللہ عنہ فرمائے دا آغا سڑی ایمان کامل ندے چی من نکی او دا آغا سڑی من نکی چاو دس نکی دا دے وجہ نا کم سڑے چی پا جادو پا زان یریگی چی پا ما بسو کوڑ منترے کئی دے دو کارونا ہمیشہ کئی ندی یریگی یو دا چی دے بیا دس نگرزی دے پاودس کی گرزی او دویم دا چی دے ورز دا قرآن کریم سنل صحیح سا تلاوت کئی دا دے کور ڈک کی خون سا نقصان نکی دا تجربہ دا او دا مشران قول لے چی چل بکیم نشتی بیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے من لم یصلی فلا دین سوک چی من نکے نو داغ دین نشتے فلا دین لہو او حدیث کی رازی اول ما یحاسب به العبد الصلاة اول چی پا عباداتو کی شروع کی گی نمانز کمونز کامل لاؤ خود جو مزے کوا او کمون دی ناقص راؤ خود جو گرزا لکہ سپائی پا کہدا وقت پہ کے دیر نہ لگی دا بدن دا غیر پارا ورزش دے دا بدن آرام دے نبی علیہ السلام چی بستڑے شنو بلال دے یا بلال ارحرنا یا بلال بلال مونگ دمکا او بانگ شروع مانگوزار پا مانزہ باندے دمکی
او بې لمانځه په مانځه ستړی کېږي. زه مړه وای دونه اوږد مونځ شو که نه خولې له رالم او کله ټیم پیس ته ګوري او کله ښکته ګوري کله بره ګوري وایي چې څه چل وکړم نه هېڅ چلو نو که سلام وګرځوه کور ته ځه هېڅ دې کې د چل ته څه ضرورت دی. راشه دا خو چې زه په احادیثو کې شروع کړم نو سهار به شي. راشه چې مذاهب څه وایي ښه جوور ورته غوږ کېږدي ملګري او بیا د خپل کور تپوس وکړي د خپلو کشرانو تپوس وکړي او دا ووایي چې زمونږ په دې کور کې ولې بې اتفاقي ده زمونږ په دې کور باندې ولې نیز راغلی ولې پکې برکت نشته دا پکې ځکه نشته چې په دې کې عبادت نشته. من تش په نوم مسلمانان یو تش هسې صرف په دې مسلمانانو چې من کلمه ویلې ده نور مون نشته. حال دا دی چې شاه ولی الله رحمه الله هم ذکر کړي او الملل والنهار کې علامه شهرستاني هم وایي کانت الصلاة فی جمیع الملل منځ خو په ټولو دینونو کې و ته یې ولې پرېږدې منځ خو ابوجهل هم نه دی پرېښودلی یا به کاو یېرېده به ته یې څنګه نه کې. اوس هم سیکان په خپله طریقه کوي خو پرېږدي نه هندوان په خپله طریقه کوي خو پرېږدي نه هغه یې کوي خو په خپله طریقه خو راشه زار د مسلمان نشه چې دی په کومه طریقه کوي دی خو یې د سره کوي نه. امام احمد بن حنبل رحمه الله مذاهبو کې هغه امام دی هغه وایي چې یو سړی مونځ نه کوي نو دی کافر دی او 3 ورځې په جیل کې واچوي. که مسلمان شو نو ټیک ده چې زه به یې کوم او که دی داسې پاتې شو نو داسې مړ کوي لکه کافر چې سړی وژني درکوه وایي دا شی څه له پاتې کوي. امام مالک او امام شافعي رحمه الله وایي چې یو سړی مونځ نه کوي نو دا داسې مړ کا لکه سړی چې شادي شده زناکار وژني. په ګټو کې پټوه درکوه وایي در وایي او خلکو ته وایي چې په ګټو یې ولئ ختم که چې دمه کېږي علاقه وزګاره شي. صرف امام ابو حنیفه رحمه الله وایي او مذهب آسان هم نه دی هغه وایي جیل ته دې واچولی شي حکومت وقت جیل ته واچوي او یضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منه الدم او دونه دې وهي چې د ده د بدن نه وینه شروع شي. که توبه یې ویسته ښه او که په دې کې لاړ جوړې په مخه یې ښه زیدي وایي امام صاحب وایي لوی ځوان وایي رحمه الله پیران فیر رحمه الله لوی ځوان خلک چې وایي رامدد شه لویه ځوانه دی وایي نو لوی ځوان رحمه الله وایي چې یو سړی دی په مانځه نه دی لیدلی څوک ګواهي مسلمان نه کوي چې دی مسلمان د مونځ کړلی او که نه دی شکي دی او دا سړی مړ شو نو دې سړي له به مسلمانان غسل نه ورکوي دله به د مسلمانانو په شان کفن نه ورکوي دی د مسلمانانو بادشاه عالم په ده به جنازه نه کوي دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه ښخوي ځکه نورو ته تکلیف رسي. دونه خطرناکه مسله ده او د دې وجې نه سلطان باهو رحمه الله وایي هغه وایي چې خنزیر وایي چې الله ښه ده چې خنزیر دې پیدا کړی خو چې بې لمازه دې نه پیدا کړی. حیوانات دې امن غواړي چې شکر دی چې خنزیر یم خو بې لمازه نه یم. دا خو زمونږ دا چې زه نور شروع کړم د فقه کتابونه څه وایي نور څه وایي مسلمانانو نبي صلات وسلام باندې ګټې ورېدلې دی وښکي مبارک دواړه په احد کې شلیدلي دا هم او دا هم په سر مبارک کې کړۍ ننوتې ده او یو صحابي پې زور کړ د هغه غاښونه مات شو. عبیده بن الجراح رضی الله عنه پې څادر کېښه او کړۍ وویسته او د نبي اسلام نه هغه وینې مبارکې داسې چپه شروع کړه او نبي اسلام انډېری وسېځه او په سر یې کېښو خو نبي اسلام بیا هم خیرې نه دي کړي. او په احد کې نبی اسلام چې د طائف نه راته نو 3 میله نبی اسلام روان دی او ماشومان پسې دي ځوانان پسې دي او په ګټو یې ولي او یو مشر سړی چې داسې روان او خلک یې په ګټو ولي او چې نبی اسلام به شاته وکتل نو دوی به په ګټو ویشي او نبی اسلام غورځېده او بیا پاڅېده. حدیث کې راځي چې د نبی اسلام پڼهو چې کومې پڼهې مبارکې وې هغې چق چق د وینو نه شروع کړو بدن کې پاک وج ځای نشته. بیا هم نبی اسلام وایي اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اے زما ربا زما دې قوم ته هدایت وکړي دوی ما نه پېژني. خو کله چې نبی صلوات والسلام
په حرم شریف کې منځ کوي او عقبه بن ابي معيط ولګید وی څوک دی چې دا سړی د مانځه نه منع کي نو ټول یو بل ته کتل وی په تاسو کې څه غیرت نشته زم او په خپله لاړ او د یو سړي نه یې تپوس وکړو وی د چا به اوښه لنګه شوي چا ورته اوښو د پلانکیزي کې او هغه لاړ د بچي نه بعد چې کومه ګندګي کېږي نو هغه یې په لوښي کې راوړه او چې نبي علیه السلام سجدې ته لاړ نو لپاسې پرې واچول په حرم شریف کې دننه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړ دی وی که زه لاس کوم نو دوی په نبي ګزار کوي نو هغه لاړ د نبي علیه السلام لور ته وایي راشه او د ځان سره مضبوط ټاټ یا مضبوط څادر راوړه تپوس کوي ولې تره بابا لا څیچل وشو وینا څیچل خو نه دی شیخ ته راشه هغه ډېره زر راغله او چې وایي کتل ټاټ یې خور کو چا چاپېره ګوري ویا عمې زما تره ابوبکر صدیق ته وایي زه خو خپل پلار نه یم او ورته اشاره وکړه هغه وایي دا خو اباجان نه دی بابا نه دی پلار نه دی په ده خو له پاسه پریوان پروت دی حکم دی وی دا ته لرې کړه دی د لاندې دی ای چې دې لرې کړه او نبي علیه السلام پاسې دی عقبه بن ابي معيط او د نورو کسانو لاسونو پړقول وایي خاندل چاپېره او نبي علیه السلام چې د خپلې لور ته وکتل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وکتل چې دوی د سترګو نه اوښ کیږي نبي علیه السلام یې الله یو پکې هم پرېنهدي دا چې ناست دا ټول تباه او برباد او الله وکړم داسې خیره یې ځکه کولی چې د مون نه یې منع کوي کله چې په نبي علیه السلام په غزوه احزاب کې د نبی علیه السلام نه د مازدیګر مونځ وروستو شو نو نبی علیه السلام فرمایي ملأ الله بیوتهم وقبورهم نارا حبسونا عن صلاة الوسطى الله د دې یهودو د دې مشرکانو کورونه او کدیو چرته په یو ځای کې خخی دا خاورې او ایرا نو دا د اور نه ډک کې ځکه زمانې د مازدیګر مونځ لږ وروستو کو هغې کې خیرې کوي احد کې خیرې نه کوي طایب کې خیرې نه کوي چې بدن ګټې لګي په هغه وخت کې هم خیرې نه کوي چې نبي علیه السلام مکه پرېږدي او مدینې ته ځي او د کور نه یې چاپېره ګیره اچولی شوې ده چې دا موږ وجنو بیا هم نبي علیه السلام خیرې نه کوي صرف چې خیرې کوي په دې باندې کوي چې زما نه مونځ پاتې کي حضرت عایشه وایي نبي علیه السلام آخري وخت دی ځنکدن وخت دی او نبی علیه السلام به بېهوشه شي چې په هوش کې به راغی نو نبی علیه السلام به دوه تپوسه کول اصل الناس خلکو مونځ کړلی دی ورته وایي نه ینتظرونک یا رسول الله ستاسو انتظار کوي نو وی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابوبکر ته آواز کوي چې خلکو له مونځ وکوي ځکه زه مونځ نشم کولی هغې وایي ابوبکر ستاسو په ځای نه ودرېږي وی زما خبره ورته ورسوه دی به یې کوي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس او نبی علیه السلام به وی په ځنکدن کې نبی علیه السلام یوه جمله وی یو دا چې د مونځ به خیال کوئ او چې ستاسو کم ماتحت دي کشران دي غلامان دي وینځې دي څه دي دوی سره به ښه کوئ دوی سره به زیاتی نه کوئ د دوی سره چې کم ماتحت دي نو دوی سره به ښه کوئ او بیا نبی علیه السلام اللهم الرفیق الاعلی ای زما ربه زما بره جماعت پکار دی بره جماعت څه دی فرشتو جماعت مې پکار دی ځکه چې روح بره ځي او هغه علین ته د نیکانو ځي زما بره ځای پکار دی اللهم الرفیق الاعلی په ځنکدن کې هم نبي علیه السلام د مانځه تپوس کوي هغه سوال نه پیدا کېږي چې د مسلمان په کور کې پیدا وي د مسلمان بچی د مسلمان فارم یې داخل کړی او په فارم کې ورته ووایي چې ته مسلمان یې په شناختي کارډ کې ورته ووایي د دې مونځ نه کوي دغه سوال نه پیدا کېږي څرنګې به هغه مسلمان چې دی به یې ځان سره ډوډۍ ته پرېږدي څرنګې به هغه مسلمان چې دی خپلې زنانه ته ووایي خور ته ووایي ترور ته مور ته ته مونځ نه کوې دا څنګه کور دی نو دا خو چې وویلی شي نو خلک به ووایي یو ماشوم مونځ نه کو نو پلار یې ما ته وایي ته وایي چې مونځ وکړي نو ما ورته وایي بچوړی ته مونځ نه کوې دادا چې نه نو ما هغه دادا ته وکتل ما یې ستا ته ویم که ده ته ویم لکه چا ته ویم دادا نه کوي نه دی به څه وکړي کم سړی مخکې شوی دی چې مټې والي په کور کې اودسې کړی دی خپلو وړو ته مخکې کېږئ که نه یا به تاسو په کور کې یا به زه هسې په ایمان باندې یو سړی ووایي چې د غنمو ترېشلي یا د جوارو ترېشلي او دا پلار په کور کې او دا پلار ګوډي موډي هر څه راوالی چې راځئ ترېشل دی او د ده دا زامن په کور کې ناست دي
او پلار هم غیرتی دسې د چا نه یریږي نه خو غیرتي کور نه نه یریږي نو زما خو یقین نه راځي چې دا خپل واړه په دې کور کې داسې پرېږدي او دی روان شي پرېږدي سوال نه پیدا کړي او خو به چار چاپېره بیا کشۍ ته لاس کوي چې ولې زه به ځمه ترېشل او دا نیکونه ما د ناست دي دا زما څه پلاران دي څه د ترېشل نه ورته مونځ کم ښکاري د اوبه کولو نه ورته مونځ کم ښکاري او موږ کامل مسلمانان یو پته نه لګي چې دا په څه مسلمانان یو دا مسلمانۍ به جو صرف داسې چې زه مسلمان یم بس دغه ټکي ته به وایي نور به عبادت نه کوي نو دا ملګري پکار دی چې هر ملګری څه چې شو دي نو خو هسې هم شو دي هغه اوس کېږي نه خو د نن نه دا قصب اراده وکړو د اوس نه دا قصب اراده وکړو چې خپلو ماشومانو ته وایي اهلو عیال ته وایي که مون نه کوئ زما او ستاسو دا کلویغې ګرانه ده دا نه کېږي دا ډېره ګرانه مسله ده په خوراک کې به برکت نه وي په رزق کې به برکت نه وي په دانو کې به برکت نه وي په عمر کې به برکت نه وي همیشه به دی او هسپتالونه وي دی به ځي او راځي کم کور کې چې عبادت څومره زیات دا د نبي صلوات والسلام حدیث مبارک دی په هغه کور کې به دا ډېرې قصې نه وي کم کور کې چې عبادت څومره کم و څومره جهالت و څومره بېدیني وه په هغې کې به وهل په هغې کې بې اتفاقي په هغې کې کنځل په هغې کې بد ارادې په هغې کې خیانت په هغې کې دوکه دا به ګډه کوي دا ځکه چې په دیو کې عبادت نشته نه او خو صرف د جوړو سره کار یو صرف د خوراک سره کار چې څومره وخوړه نور د دې سره کار نشته چې عبادت کول غواړي او کنه او د هر څه شی پاتې دی هر څه پاتې دي دې قبر ته یو ځل کوزېدلي او د مسلمان شان دا دی چې د راتلل په اذان سره دی په غوږ کې ورته اذان کوي او د تلل چې دي نو هغه په مانځه سره دی په جنازه دی نو راتلل هم په عبادت دی چې اذان دی او تلل هم په عبادت دی چې هغه څه دی جنازه ده نور د سره څه وکړي قرآن څه کوي حافظو علی الصلوات حفاظت کوي علی الصلوات په ټولو منځونو باندې والصلاة الوسطى خاص کر په مونځ درمیانه خاص کر په مونځ غوره خاص کر په مونځ نمازیګر تقریبا ولس اقوال په دې کې چې وسطا کم مونږ دی صحیح قول دا دی حدیث صحیح دی چې دې نه مراد د مازیګر مونځ دی ځکه د دې نه دوه مخکې دي او دوه تېر وروستو دي دا درمیانه مونځ دی وقوموا ودرېږئ لله الله ته قانتین عاجزي کوونکي قانتین تابعدار قانتین په خوشحالۍ سره قانتین دعا کوونکي قانتین مونځ کوونکي قانتین تابعدار عبادت کوونکي یادونکي قانتین چې تاسو غلط حرکت به بیان کوئ قانتین چې تاسو چپ به مخکې دا قانون چې ماضي کې خبرې جایز وي سړی به د باندې راغی نه بلې په اوږه وو څو رکعته وشو هغه به ورته وایي دوه یو څه ځل به یې دوه کړه بیا به د امام سره سلام وګرځاو بیا دا خبره منع شو دا صحیح حدیث دی دغه شان اول کې دا قانون چې څوک به د بهر نه راغی چا به مونځ کوو نو سلام پکې و ابا السلام علیکم وعلیکم السلام صحابه چې راغلو نبي اسلام ته سلام کې جواب نه ورکړ ځکه دیو نو خبر مونځ شو نبي اسلام ان فی الصلاه لشغلا په مانځه کې د الله سره خبرې اترې دي په دې کې به ما سره سلامونه نه کوي بیا سلام منع شو وی زکوی وقومو ودرېږئ لله الله تا قانتین عاجزي کوونکي نه پوره کي که سبا به کې سبا سوجو بیا په دې مانځه باندې ورشو صحیح ده الله دې صحیح عمل کړو توفیق راکړي